الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. دا سورة مريم دویم رکوع ده او درشتم نمبر آیت ته. ارکله چې جبريل علیه السلام د الله تعالی په امر باندې راغی او په انساني شکل کې راغی، د مریم علیه السلام خواله هغې د پناه وغوښتله، لیکن جبریل ورته بشارت ورکو، زیری ورته ورکو د یو بچي چې زه الله تعالی را لېږلی یم او دې له راغلی یم چې تا ته د یو زوی زیری درکړمه. هر کله چې هغې دا خبره واورېده نو هغه په تعجب کې پرېوتله، تعجب یې وکړو په دې خبره باندې چې آخر زما به څنګه بچی کېږي، خاوند مې نشته، واده مې نه دی شوی او دارنګه څه قسم بدکاري مې هم نه ده کړې، نو آخر بچی به د کومه راځي. بهرحال هغه ورته وویل چې ستا رب دا فیصله کړې ده او الله فرمایي چې دا کار ما باندې آسان دی او دې له کوم چې دا د خلکو لپاره د عبرت یو نښه جوړه شي او د الله تعالی دا قدرتونه چې کوم دی نو دا د خلکو ته واضح شي او ښکاره شي چې الله داسې هم کولی شي. بله دا چې دا بچی به رحمتي د خلکو لپاره، هر یو نبی هر یو پیغمبر چې الله را لېږي نو هغه د خپل قوم دپاره د خپل امت دپاره د رب العالمین د طرف نه یو رحمتي. بهرحال جبریل علیه السلام د الله تعالی په امر باندې د هغې به د ګریوان کې پوکړ، فنفخا فی جیب درعها، د هغې د قمیص په د ګریوان کې چې کوم دی نو هغه پوکې وکړو. بعضې مفسرین وایي چې دا پوکې ورته د قمیص د لمن د طرف نه کړی دی او دریم یو قول دا دی چې دا پوکې ورته په خوله کې وکړو. بهرحال د دلایلو په بنا باندې
دا خبره واضح ده چې د هغې په ګریوان کې پوکي وکړو فنفخا فی جیب درها دغې پوکي هغه اثر هغه الله رب العالمین د هغې ځای د حمل ته چې کوم دی نو ورساو او چې د هغې پوکي د اثر د وجې نه چې کوم دی نو دا حامله شوه بچی په ګېډه شو او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا پیدا شو او د نفاس د عدت نه بعد چې کوم دی دا بیا د خپل بچي سره روان شو هغې به یې کې راواغست قوم طرف ته بیا راځي فرمایي فحملته فسره اوچت کو هغه لره او راجتول نه مراد چې کوم دی حمل دی یعنې فحملت فسو په ګېډه یې واغست هو دې بچي لره نو فانتبذت به مکانا قصیا فس په ډډو شوله ده به به د بچي سره مکانا قصیا هغه ځای لرې ته دې کې مختلف اقوال مفسرینو چې دې د حمل موده څومره وه څومره وخت کې چې کوم دی نو دی د مور به د ګېډه پاتې شوی دی او بیا کله چې کوم دی نو څومره موده بعد دی د مور نه پیدا شوی دی د اکثرو مفسرینو رایي هغه دا ده چې دا د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم دی نو د خپل قدرت د ظاهرولو د ښکاره کولو یو نښه ده یو لوی علامه ده او دا کرامات دي د مریم نو یو ګنټه کې چې کوم دی نو دا پوکې وکړی شو په بله ګنټه کې چې کوم دی نو دا بچی بیا پیدا شوی دی یعنې پوکې وکړی شو یو ګنټه کې چې کوم دی نو حمل جوړ شو او په دویمه ګنټه کې چې کوم دی نو دا بچی بیا پیدا شوی دی او بعضې وایي چې نه دې کې بنا په عادت د زنانو نهه میاشتې چې کوم دی تېرې شوي دي لیکن دا قول چې کوم دی نو دا ضعیف دی ځکه دا خو الله تعالی خپل قدرت دی خلکو ته ښیي چې ګورې الله تعالی هر څه کولی شي نو فرمایي دا چې کله پوه شو په خپل ځان باندې نو فانتبذت به فس په ډډو شوله دا مریم به په سبب د دې بچي مکانن هغه ځای ته قصیه چې هغه لرې و د خلکو نه ولې ځان باندې ویرېده چې زما به د تقوا باندې زما به د دیندارۍ باندې چې کوم دی نو خلک به اوس عیبونه لګوي او دا خو زما لپاره ډېر لوی مصیبت دی خلک به تانونه راکوي چې مریم دا بچی د کومه راغلی دی دې وجې نه چې کوم دی دا لرې لاړه مکانا قصیه هغه ځای لرې ته چې دا د بیت المقدس نه چې کوم دی نو 8 میله لرې بیت المقدس نه 8 میله لرې چې کوم دی دا لاړه نو فرمایي فاجاءها المخاض الى جذع النخله فسراوست دی لره المخاض هغه درد د بچي
الى جذع النخلة تنی د کجوري ته هر کله چې په دې باندې دردونه د بچي د کېدلو چې کوم دی شروع شو نو داراله دیو کجوري خواله د پاره دې چې هغې ته ډډه ولګوي او د ډډې لګولو په مدد سره چې کوم دی نو اکثر ماشومان کیږي نو دا راغلو هغه تنې د کجورو ته یې ډډه ووهله نو قالت یا لیتنی وویله دې چې ای ارمان دی متو قبل هذا چې مړه وې مخکې د دې نه وکنتو نسیا منسیه او ویزو نسیم منسیه مانا یره تیره تمنا د مرګ وکړه حال دا چې تمنا د مرګ دا ناجایز ده نه د پکار چې یو مصیبت د وجنا د یو تکلیف د وجنا یو سړی راولګیو ځان د بار چې کوم نه مرګ غواړي یا زنانه چې کوم دی نو وایي چې الله ما مړه کړي داسې تمنا کول زمونږ بشریت کې چې کوم دی دا منع دي نو سوال دا دی چې دا تمنا د مرګ دی ولې وکړله دا خو جایز کار نه دی ناجایز دی ناروا دی جواب دا دی چې په شریعت د بني اسرائیلو کې چې کوم دی نو تمنا د مرګ دا جایز وه او زمونږ په شریعت کې چې کوم دی نو دا منع ده د الله نبي موږ منع کړي وو دویمه دا چې دا مریم دا د فتنې نه ویرېدله د دین د فتنې نه چې زما په دې دیندارۍ باندې به خلک عیبونه لګوي تانونه به لګوي د دې د وجې نه زما دین ته به نقصان ورسي نو د دغه وجې نه دې دا تمنا د مرګ وکړله چېرې دې نه مخکې چې کوم دی نه مړه وی نو ښه به وی او زه داسې وی چې یېره تېره وی یېره تېره وکنتو نسیا منسیه چې وی زه یېره تېره ځکه یېر به دوه قسمه دي که نه یو یېر هغه دی چې یو شی د سړي نه هېر شي یا یو خبر د سړي نه هېره شي خدای په ذهن کې وي چې زما نه یو شی هېر شوی دی خو معلوم نه دی چې هغه څه دی یا یو خبره زما نه هېره شوې ده خو نه پوهېږم چې هغه کومه یوه خبره ده خو دومره ورته یاد وي چې یو شی زما نه هېر شوی دی یو هغه هېري چې هغه هېر شوی شی هغه هم هېري نو دلته مراد چې کوم دی دا دویم قسم دی چې داسې یېره تېره وی او د سره چې کوم دی نو زما ذکر نه وی چې مریم هم چېرته شته بهرحال دا ډېره پریشانه شوله په ځان باندې ویرېدله چې زه بدنامه شمه زما دا دینداري دا تقوا دی باندې به چې کوم دی نو دا ولګي د خلکو طرفه کله چې دا پریشان وشه نو دغه وخت کې چې کوم دی نو جبریل ورته آواز وکړو فناداها من تحتها الله تحزني فس آواز وکړو دیتا آواز وکړو دیتا من تحتها د لاندې طرف د دینا یعنی دا به د غذای کې په یو ډېرۍ باندې وه او د دغې ډېرۍ د لاندې د طرف نه جبریل چې کوم دی نو بیا راکوز شو او چې کله اظهار د پریشانۍ دی وکړو
نو هغه ورته بیا د لاندې نه اواز وکړو، اواز یې دې له وکړي دې تسلي ورکړي. فناداها من تحتها، اواز یې وکړو دې ته د لاندې طرف د دې نه، الله تحزني، چې ته خفه کېږه مه، پریشانه کېږه مه، قد جعل ربک تحتک سریه، یقینا ګرځولې ده رب ستا تحتک د لاندې ستا نه سریه، یو روانه چینه د اوبو. دا مو یو بشارت دی، زیری دی. دا ستا د سکلو بندوبست چې کوم دی نو الله رب العالمین وکړو. پاتې شو خوراکه، خوراک ته هم ضرورت دی. نو فرمایي وهزي الیک بجذع النخلة، وهزي الیک او راسنو وزان تا اور اخذ وزان تا بجذع النخلة تنه د کجوري، د کجوري دا تنه ده، دا کمی کجوري ته چې تا ډډه وهلې ده، حال دا ده چې دا وچه ده، خو د رب العالمین قدرت ته وګوره چې دغې وچې کجوري نه به کجوري راغوځارېږي، هغه به بلکل تر و تازه وي. الله خپل قدرتونه ښیي. وهزي الیک را اخذ وزان طرف ته بجذع النخلة تنه د کجوري تساقط علیک رطبا جنیا، نو رارتاوی به پتا باندې کجوري لمدی او تازه. دا ستا د خوراک بندوبست شو. او فکلي واشربي وقري عینا، تسلی ورته ورکړه چې خورا وسکا، وقري عینا او یخې که سترګې په کتلو د بچي سره، د خپل بچي ته ګوره او د دې بچي په کتو سره به چې کوم دی نو ستا سترګې یخي، په ارام او په سکون بشي. پاتې شو ده چې ستا سره یره دې خبرې ده چې یره ما به څوک په دې حالت کې ویني چې زما په غېږه کې بچی دی، خلک به راباندې تهمتونه وایي، خلک به مې چې کوم دی نو بدنامه کوي. نو د هغې لپاره څه کول پکار دي؟ ورته وفرمایل فاما ترین من البشر احدا، فس که چېرې وینې ته من البشر د انسان نه احدا څوک یو کس، که په چا دې نظر راغی یو کس دې ولید، نو فقولي انی نظرت للرحمن صوما، فسته ورته ووایه چې ما منښته کړې ده د رحمان دپاره صوما د روژې، فلن اکلم اليوم انسیه، فس خبرې به نه کومه زه نن ورځې انسیه د یو انسان سره، چا سره به چې کوم دی نو خبرې نه کومه، دې زه منع کړی شوی یم. او دا وینا به هم ته اشارتن کوي. دویم قول دا دی چې صرف د دې خبرې اجازت وو چې دغه قدر خبره به کوي چې زما د خبرو کول نه روژه ده، ما منښته کړې ده د رحمان دپاره، د الله رب العالمین دپاره، او د دې نه بعد به چې کوم دی نو بل څه قسم خبره د خولې نه وباسي، یا به ورته بس اشارتن ووایي. نو دا هم یو عوامي لغت دی، خلک پې پوهېږي. نو نن ورځې چې کوم دی د یو انسان سره خبرې نه کومه، دا تسلي چې کوم دی ورته ورکړله. نو فرمایي فحملته، فس په ګیډې واغس دی بچي لره، فانتبذت بهم،
یا فحملتو فس راپورته کو دی بچی لرا بگیڑا فانتبذت به مکانا قصیا فس پډړ شولا به په سبب د دې بچی مکانا قصیا اغزای تا چې لرو د خلقنا مکان قصیا غزای لري تا فاجاه المخاض الى جذع النخله فسرا ورستل دی لرا مجبور کړلا دی لرا المخاضون دردونو دو کدلو د بچی علاج زین نخلتی تنی کجوریتا نو قالت اویل دی یا لیتنی ای ارمان دی افسوس دی متو قبل هذا چه مړوی مخی دینا وکنتو نسیم منسیم اویزو ایرتیرام فناداها من تحتها فس آوازو کو دیتا من تحتها دلان دی طرف دینا بینداغ دی رکی دلان دینا چه اللہ تحزنی خفکی گمو قد جعل ربک تحتک سریا یقیناً گرزولی دا ربستا تحتکی دلان دیستانا سریا یو چنا روان دوبو وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَهُزِّ إِلَيْكِ اور اخذوا الیہ زان طرف تا بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تند کجوریم تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا نورارتا ویبا بتا باندے رُطَبًا جَنِيًّا کجوری تازہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَكُلِي فَاسْخُرَا خوراک کوا وَاشْرَبِي اوسکا وَقَرِّ عَيْنًا یخی کسترگے پکتلو ددی بچسرا فَإِمَّا أَتَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَاسْكِچڑیوئنی تو من البشر د انسان ناحدا یوکس فقولی فسورتوا انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما منخت کړی دا د رحمان ذات دبارا صومن دروجی فلن اکلم اليوم انسیا فس خبر با نکوما ننرزی انسیا دیو انسان سرا اللہ یمنگا تا اسلام التوفیق